د الصافات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 10مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 182 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. پر کتار صف تړونکو پرښتو باندې قسم، بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکي شړونکي دي، بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکي دي. ستاسې حقیقي معبود صرف یکی یو دی. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هغه ذات چې د ځمکې او آسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او آسمان کې دي او د ټولو ختیځونو څښتن. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. مونږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړی دی او له هر سرغړونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی، له هرې خوا ویشتل کیږي. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شړل کیږي او د هغو لپاره پرلپسې عذاب دی. بیا هم کله هغو نه کوم یو څه وتښتوي نو یوه تیزه سوځونکې لمبه یې تعقیبوي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. اوس له دوی نه پوښتنه وکړه د دوی پیدایښت ډېر ګران دی که د هغو شیانو چې مونږ پیدا کړي دي؟ دوی خو مونږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي. بل عجبت ويسخرون. ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي. وإذا ذكروا لا يذكرون. کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. که کومه نښانه وویني نو مسخرې او خنداوې ورپورې کوي او وایي دا خو ښکاره کوډې دي. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. خنو چیرته داسې کېدای شي چې کله مونږ مړه شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو، په هغه وخت کې مونږ بیا ژوندي را پاڅول شو؟ او آیا زمونږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم را پاڅول شي؟ دوی ته ووایه هو او تاسې د خدای په وړاندې بېوسې یئ. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده.
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. امر به وشي رایسار کړی ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندګي کوله، بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي. وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. او لږ دوی معطل کړئ، له دوی نه څه پوښتنه کیږي؟ په تاسې څه وشوله ولې یو د بل مرسته نه کوئ؟ او نن خو دوی په خپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي. پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسې موږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلی. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. هغوی به ځواب ورکړي نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. زمونږ پر تاسې څه زور نه و، تاسې په خپله سرغړونکي وئ. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. په پای کې موږ د خپل پروردګار د دغې فیصلې مستحق شو چې موږ د عذاب خوند څکونکي یو. فأغويناكم إنا كنا غاوين. موږ تاسې بېلارې کړئ، بېشکه موږ په خپله بېلارې شوي وو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. موږ له مجرمانو سره دغسې چارچلند کوو. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل له الله پرته بل هیڅ بر حق معبود نشته، نو دوی به مغروره کېدل او ویل به آیا موږ د یو لیوني شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. په داسې حال کې چې هغه حق له ځانه سره راوړی و او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی و. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارومرو د دردناک عذاب خوند څکونکي یئ او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي. إلا عباد الله المخلصين. خو د الله غوره شوي بندگان به له دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. د دوی لپاره معلومه روزي ده، هر راز خوندور شیان
او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي. پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی. د شرابو له چینو نه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي. ځلانده راڼه شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسي. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپلې سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلې وي. داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا به هغوی یو بل ته په مخاړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. له هغو نه یو تن به ووایي په دنیا کې زما یو ملګری و، ما ته به یې ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه یې؟ آیا دا رښتیا ده چې کله موږ مړه شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو موږ ته به سزا او جزا راکړه شي؟ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بیا به ووایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی؟ له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. او هغه ته په خطاب کولو سره به ووایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل. که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خانو آیا اوس دا یقیني نه ده چې موږ له مړه کېدونکو څخه نه یو؟ کوم مرګ چې موږ ته راتلونکی و هغه خو مخکې راغی، اوس به موږ ته هیڅ عذاب نه وي. إن هذا لهو الفوز العظيم. په یقیني ډول همدغه ستر بریالیتوب دی. لمثل هذا فليعمل العاملون. د همدغسې بریالیتوب لپاره باید عمل کوونکي هڅه وکړي. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وای دغه مېلمستیا ښه ده او که د زقوم ونه، موږ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هغه یوه ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي، د هغې غوټۍ داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګېډې ډکې کړي. بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اور خواته وي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم
هغه خلک دي چې خپل پلرونه نیکونه یې ګمراه وموندل او د همغو په نقش قدم باندې وزغلیدل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلک ګمراه شوي وو او په هغو کې موږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اوس وګورئ چې د هغو ویرول شویو څه عاقبت شو. له دغه بد عاقبت نه فقط د الله هغه بندگان ژغورل شوي دي چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړي دي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. مونږ ته له دې نه مخکې نوح غږ کړی و، نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. مونږ هغه او د هغه کورنۍ له ستره غم نه وژغورل او د هغه زوجات مو باقي پرېښوده او په وروستیو نسلونو کې مو د هغه صفت او ستاینه پرېښودله. سلام على نوح في العالمين. سلام دی پر نوح په ټولو نړیوالو کې. إنا كذلك نجزي المحسنين. بشک مونږ نیکی کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه و. ثم أغرقنا الآخرين. بیا بله ډله مو غرقه کړه. وإن من شيعته لإبراهيم. او د همدې نوح په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم و. إذ جاء ربه بقلب سليم. کله چې ابراهیم د خپل پروردګار حضور ته په ښه زړه سره راغی. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. آیا له الله نه پرته په دروغو جوړ شوي معبودان غواړئ؟ فما ظنكم برب العالمين. نو الله د عالمیانو د پروردګار په باب ستاسې څه ګمان دی؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړه، وی ویل زما طبیعت خراب دی. نو خلکو هغه پرېښود او ترې روان شول. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ابراهیم د هغو په غیاب کې په پټه د هغو د معبودانو د رمسال ته ننوت. وی ویل تاسې ولې خوراک نه کوئ؟ ما لكم لا تنطقون. څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. له هغه وروسته یې سم د لاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بیرته په راستنېدو. د الصافات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 19 سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 182 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 94 آیات څخه اورئ. فأقبلوا إليه يزفون. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټې ټوټې ولیدل په منډه منډه ابراهیم ته راغله. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابراهیم ویل آیا تاسې د په خپلو لاسونو توږل شوو شیانو بندګي کوئ؟
په داسې حال کې چې الله تاسې هم پیدا کړي او هغه شیان هم چې تاسې جوړوي. هغو په خپلو منځو کې سره وویل د ده لپاره د اور ډیرۍ تیاره کړئ او دی د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوئ. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين. کله چې د هجرت ځای ته ورسېده په زارۍ سره یې وویل ای پروردګاره ماته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په جواب کې موږ هغه ته د یو حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو تړلو کولو سن ته ورسېده نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی؟ هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاء الله ما له صابرانو څخه ومومې. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. إن هذا لهو البلاء المبين. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه. وفديناه بذبح عظيم. او موږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. او موږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړ یو پیغمبر له صالحانو څخه. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ. اوس دغه دواړو له نبیرې نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي. ولقد مننا على موسى وهارون. او موږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هغو او د هغو قوم ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. له هغو سره مو مرسته وکړه چې د هغې له امله هم هغوی برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين. هغوی ته مو ډېر څرګند کتاب ورکړ. وهديناهما الصراط المستقيم.
وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هغو ته مو سمه لار وښودله او په وروستیو نسلونو کې مو د هغو ښه یاد باقي پرېښوده چې سلام دی پر موسی او هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. بېشکه چې موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنهما من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغوی زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. او الیاس هم په یقیني ډول پیغمبرانو څخه وو. یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې تاسې ویریږئ نه. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ایا تاسې بعل بولئ او د هغه پیدا کوونکی عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی پرېږدئ؟ هغه الله چې ستاسې او ستاسې د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه، نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي پرته د خدای له بندګانو څخه چې هغوی غوره کړی شوي وو. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. او د الیاس د خو یاد موږ په وروستیو نسلونو کې باقي پرېښود چې سلام دی وي پر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين. موږ نیکي کوونکو ته همداسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. پر اختیار سره هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وإن لوطا لمن المرسلين. او لوط هم له همغه کسانو څخه و چې د پیغمبرانو په توګه لیږل شوی دی. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. یاد کړه هغه وخت چې موږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ثم دمرنا الآخرين. بیا مو نور ټول تار مار کړل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نن تاسې شپه ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تیریږئ، ایا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ وإن يونس لمن المرسلين. او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده. د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه، یعنې ویې بایلله. فالتقمه الحوت وهو مليم. په پای کې هغه یو لوی ماهي تیر کړ او هغه پړو. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګیډه کې پاتې شوی و. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاو. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. او پر هغه مو جغلداره ونه رازرغونه کړه. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
له هغه وروسته مونږ هغه 100,000 یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولېږه. فآمنوا فمتعناهم إلى حين هغو ایمان راوړه او مونږ ترې وې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه، آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دې لوڼې وي او د دوی لپاره زامن؟ آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. خو واوره، په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. آیا الله د زامنو په ځای لوڼې ځان ته غوره کړي دي؟ پر تاسې څه شوي دي؟ څنګه حکم صادروئ؟ أفلا تذكرون. آیا تاسې پند نه اخلئ؟ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. یا دا چې له تاسې سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی، نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسې رښتونی یئ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. دوی د الله او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی، په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک یې ورته منسوبوي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو تاسې او ستاسې دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولی مګر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځونکی وي. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. او زمونږ حال خود دا دی چې له مونږ نه د هر یو مقام ټاکلی دی او مونږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. دغه خلکو خو پخوا ویل چې کاش کې له مونږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی نو مونږ به د الله غوره شوي بندگانو. فكفروا به فسوف يعلمون. خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترېنه انکار وکړ. اوس به ډیر ژر دوی ته د دغې کړنچارې نتیجه څرګنده شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. له خپلو لیږل شوو بندګانو سره موږ لا پخوا وعده کړې چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زمونږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون.
نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري أفبعذابنا يستعجلون آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه ډیر ژر به دوی په خپله وویني سبحان ربك رب العزة عما يصفون پاک دی ستا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرونه چې دوی یعنې کافرانې جوړوي وسلام على المرسلين او سلام دی پر پیامبرانو والحمد لله رب العالمين او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی ده